بسم الله الرحمن الرحیم. په درس به شروع وکړو. د هغه دمخه به زه یو څو کوچنۍ پوښتنې وکړم. داسې ساده پوښتنې چې ولې نن خو مو دوهمه دا وه. زه څنګه کولی شم چې دلته یو دانه فایل جوړ کړم د HTML. راسته کلیک مې ووالی، نیو ته راغلم، پر ده مې کلیک ووالیاوه و اکسټنژن یې ورچینجو. اکسټنژن یې نو دغه خوا دا وه د ډاټ چار فایل، دلته ډاټ لري اوه د هغه رسته خوا ته یې اکسټنژن دی او چپې خوا ته یې نوم دی. غټېږي خو چې یې وارې موږ راخلاص دغه کړو، دا په دا وخت کې لا پروا نه کوي. صحیح. HTML ته بیا واړوه، HTML. اوس زه راځم دلته کلیک پر وهم، زموږ ستاسو فایل هغه کوم کوډ چې کوو په دغه ځای کې راته ښکاره کېږي. زه غواړم په کوډ کې په د ایډیټر کې راخلاص کړم، نو څنګه یې راخلاص کړم؟ څوک راته وایاست؟ دا د شاپه کسان دي. ښه مهرباني. ورسته کلیک اوپن ویت کوډ یې راولي. اوه دا خو ونې سم دا مې زده دي. اوس راځمه د خیره سره دلته هیډران موږ تر کومه ځایه پورې درلودله؟ ومو ویله هیډران پرون 6 سره مو ویله. اوه په دغه رقم سره لیکل کېږي. اوه دغه ځای ته یې څه شي وایي؟ سټارټ ټیګ اوه یا اوپن ټیګ وایي، دې ته کلوز یا اینډ وایي. اوه دغه د مابینځ کې چې موږ کوم خط لیکو دې ته کنټینټ وایي. اوه صحیح. دغه سټارټ او اینډ ټیګ موږ ته په صفحه کې نه ښکاره کېږي، یوزر ته نه ښکاره کېږي. اوه دغه کنټینټ ایریا بیا راته ښکاره کېږي. اوس که زه چیرې راسم دا دی، اوس به دی غټ کړو څنګه، او دغه بوم غټ کړو. صحیح دی. نو دا خو پرون دغه پر ځینې ایلیمنټو چې بټن و پر هغه مو کار وکړئ، او د بټن څخه وروسته مو دلته یو دانه اټریبیوټ دوه اټریبیوټه ورکړه. اوه داسې دغه نور به مخته نه ځو، ولې هغه مو ګردې زده دي. اوس به راځو ډیفینیشن بیا وکړو د خیره سره. اصلي خو چې موږ تاسو دلته دغه کې وو کوډ لیکو، پر داسې خالي میدان یې نه لیکو. دا یعنې خپله طریقه لري، باید پر هغه طریقه ورسو. صحیح دی. اول راځو موږ تاسو د دغه ډیفینیشن کو. ډیفینیشن څه معنا ده؟ یعنې د دې ورژن ورته مشخصوو. راځم زه دلته ګوګل ډاټ کام ته، دا زموږ ستاسو ګوګل شوله. دلته به راسم فیسبوک ډاټ کام ته. اوس راځم دلته راسته کلیک وهم، انسپکټ الیمنټ ته راځم. اوه اوس که زه چیرې راسم په دغه سر کې وینئ دغه لیست دی او اکسکلیمیشن مارک دی، ډاک ټایپ دی، HTML دی او بیا ګریټر دین دی. او اوس که زه چیرې راسم دا فیسبوک دی، زه دلته راسته کلیک وهم، کله چې انسپکټ الیمنټ ته راسم دلته هم هغه کیسه ده، وینئ په دغه ځای کې. د هغه څخه وروسته HTML ده، بیا هیډ دی، بیا باډي ده. او اوس راځو دغه چې دی دغه دې ته ډاک ټایپ وایي، یعنې ډاک ټایپ ډیفینیشن ورته وایي. موږ تاسو براوزر ته، یعنې چې دغه ګوګل کروم زموږ ستاسو یو براوزر دی. راځم دلته ایج ده، وینئ دا هم یو براوزر ده. صحیح. دلته راځم کیدای شي اوپرای، دا هم یو براوزر ده. انټرنیټ ایکسپلورر دا هم یو براوزر ده. خو بیخي ډېرې دي. فایرفاکس د هغه ما نه دی انسټال کړی. دا هرې براوزر ته چې دا خپل کوډ ور پېژنو چې په کوم ورژن کې، ورژن څخه مطلب دا دی، اوس مثال یو اول چې اول جوړ شي څوک دا HTML جوړه شوې ده په هغه کې اول ورژن ورکړی دی. کیدای شي وایي په هغه کې ویډیو وي نه پلی کېدلی، نه چالانده کېدلی. کیدای شي وایي عکسونه نه پکې ښکاره کېدلی. بیا دوهم، بیا دریم، بیا څلورم، بیا پنځم، اوس هغه اخرم و چې کوم پرمختګ راځي پکې کې دی ورسره ورژن ورسره اړوي. صحیح. یعنې هغه ورژن چې ورسره اړوي په هغه سره هغه ده، یعنې د دې څخه دا مطلب دی چې دوی پرمختګونه یا نوي شیان پکې کې راوستلیږي. نو هغه موږ تاسو براوزر ته ورپېژنو. اوس مثال کېدای شي که چیرې موږ تاسو په نوي ورژن شیان دلته ولیکو، کېدای شي زه یو مثال در کوم هغه براوزر نه وپېژني نه. اوس که چیرې موږ تاسو دلته دا ورژن ورته وپېژنو، دی بیا براوزر بیا په پوهېږي چې مثال دا د HTML په دغه ورژن کې دغه شی شته. صحیح.
اوس مثال کېدای شي ویډیو په اول ورژن کې زه مثال درته وایم نه که په اول ورژن ډاک ټایپ دلته ورکړې صحیح دي او بیا ویډیو پکښې کې اډ کې دی یې نشي درته کولی نه. اوس که بیا تاسو پنځم ورژن ورسره دغه کوي ډیفینیشن یې ورته وکړئ بیا دی کولی شي صحیح دي. اوس راځو ډاک ټایپونه دلته ډېر رقمونه شته یعنې دا مثال درته وایم د دا کښتو ورژنو ده. زه HTML4 ډاک ټایپ زه راولم صحیح دي. زه یې راولم چې هغه په څه رقم سره دي. دا خو د HTML5 دي. دغه اکسکلیمیشن مارک ډاک ټایپ لیکو یا په ساده خط سره HTML لیستن. څوک به راته وایي دا یو ټیګ دی. اوس دا خو ټیګ دی اوه زه لاین په څه شي پرې کولی شم. زه غواړم لاین مات کړم دلته یوه دانه دغه لیکم دوه بټنه دي اوه په BR سره اوه دا سلف کلوز دی. دا یو ټیګ شو اوه دا خو هم ټیګ دی دا هم ټیګ دی. دا به څه شي دا نه دی ټیګ دا نه دی ټیګ. دا موږ تاسو مازې براوزر ته ورپېژنو چې دغه ورژن موږ تاسو د HTML استعمالو. اوس زه راځم وینې یاستئ دغه د HTML4 ډاک ټایپ دی چې په دغه خط سره لیکل کېږي. اوس موږ تاسو په څنګه سره لیکو ساده دغه کفایت کوي او د مخه موږ تاسو څنګه کوئ چې HTML4 هغه په دا رقم سره یعنې دغسې د W3C وینې هغه DTD دی ډاک ټایپ ډیفینیشن دی HTML5 دی څنګه چې لږ غټ شي. اوس څنګه شو اوس دغه دی دا هغه ډاک ټایپ شو یعنې د دې څخه نور تېرېږو پرېږدو یې صحیح دی. دغه ډاک ټایپ خو مو وپېژنو چې د څه لپاره استعمالیږي. موږ تاسو ته خپل کوډ ورپېژنو دا براوزر ته خپل کوډ ورپېژنو چې زه دغه ورژن استعمالوم. او بل راځو موږ تاسو HTML کار کوو نو HTML چې دی خپل ټیګ لري. دا HTML سټار ټیګ دی دغه ان ټیګ دی په دغه کې بیا دننه نیسټډ الیمنټ کنټینټ ورته وایي اوه اوس دا یو الیمنټ شو اوه الیمنټ هم شو په دغه کې. او اوس که زه چیرې راسم دلته بیا هیډ ورکوو د هیډ برخه جلا برخه ده. هیډ برخه د دغه ځای څخه شروع تر دغه ځای پورې HTML ده صحیح دي. موږ که بیا هیډ ورکو د هیډ برخه په هیډ کې ځینې داسې ټیګونه شته چې پر دغه ځای هم اثرات راوړي لکه ټایټل دی مثال لینکونه چې هغه ورکو سټایلونه چې سټایل دی د هغه څخه استفاده کوو. دلته غواړو چې لینک دغه ځای کې آیکن دی. اوس که دلته راسمه دلته که زه چیرې وګورم وینې دلته زما نوم راغلی دلته وینې دا آیکن راغلی. دلته وګورئ نیو ټیکس document .html دی او دلته وګورئ دا هغه آیکن دلته نشته نه دلته جلا براوزر خپل آیکن ورکړی دی. نو دغه آیکن د بدلولو لپاره په هیډ کې کار کیږي. د دغه خط د بدلولو لپاره په هیډ کې کار کیږي صحیح دی. راځو نور که دلته اثرات غواړي هغه هم په هیډ کې زه راځم H1 سلیکټوم صحیح دی. دلته سټایل یو دانه ټیګ لرو H1 سلیکټومه H6 موږ استعمال کړی دی. نو H6 سلیکټومه زه ورته وایم د ده د بیکګراوند رنګ ته به مثال داسې یو رنګ به ورکړو ریډ به ورکړم لږ به دلته چینج کړم. موږ تاسو دا توان راکوي چې دلته بیخي په هر رقم رنګ موږ تاسو خپله جوړ او زه راځم کله چې زه دی ریفریش کړم بیکګراوند رنګ به ویني هغه ورکول شو. او کله چې موږ تاسو هیډ ورکړئ او دا HTML ورکړئ لږ تغییر ورکړئ او اوس راځم داسې لږ یې راپرې واله دی لاندې رابسو موږ تاسو دا خو د هیډ برخه او داسې لږ مو سره وپېژندل. اوس راځو موږ تاسو چې عمومي کوډ کوو دغه H6 چې موږ دلته ښکاره کړی دی هیډر 6 دی او دغه بټن چې د کلیک په دغه دی کنټینټ پکښې کې دي یعنې دغه چې موږ دلته ښکاره کړی دي دا موږ د باندې یعنې پر دغه یعنې موږ تاسو په د HTML څخه مو د باندې کار کړی دی دا په داسې رقم سره نه کېږي. موږ تاسو دلته باید باډي جوړه کړو. د باډي یو ټیګ دی یو الیمنټ دی چې په هغه کې باید ټوله دغه کوډ کوم کوډ چې ټول کار چې کوو ټوله په باډي کې کوو صحیح. انشاءالله سر به مو خلاصېږي. زه راځم دی ریفریش کوم یعنې هغه دی په دغه رقم سره دی هېڅ تغییر یې نه دی کړی. نور دی هغه قانوني طریقې ته هغه کومه چې د HTML طریقه ده هغه ته راغلو موږ راداخل شو څه چې کوډ کوو ټوله د لیکو. زه راځم دغه BR دی دا خو نو ته لوړې فاصله راوستله. هلته راځم مثال د دوی یو بل بټن هم جوړوم
یو بل بټن جوړوم مثال لاګین داسې یو نوم ورکوم دا دی آر زه راځم ریفریش کوم زه غواړم چې یو لاین د دې په مابین کې کش شي د ایچ آر په نامه دی یعنی معنا یې هوریزنټل لاین دی ایچ آر ورکوم زه موږ کولی شو چې داسې هم کلوز کړو دا سیلف کلوز ټیګونه خو هیڅ مشکل نشته داسې ښه اسانتیا ده خو زه راځم ته یو لاین یې هم کش کړئ صحیح یعنې دوی باید سره جلا وکړم دغه ډیفینیشن و چې موږ وکړي صحیح دی او اوس به راسو د خیر سره دا خو ډاک ټایپ و زه راځم د ټایټل ټیګ وایو یا نیو ټکسټ ډاکومنټ ډاټ ایچ ټي ایم ایل دا د دغه فایل نوم د راپورته کړی دی په ټایټل کې صحیح دی یعنې دغه ځای ته موږ ټایټل ویلی شو زه راځم دلته د دغه سټایل څخه که لوړې که لاندې پروا نه کوي برخه د هیډ ده زه راځم ټایټل یو دانه ټیګ لرو موږ تاسو یو الیمنټ لرو په دې کې چې کو هر نوم چې هر خط چې تاسو لیکئ دلته پکې ښکاره کېږي مثال زه به ډي ټي ډي ډاک ټایپ ډیفینیشن صحیح دی دلته ډي ټي ډي مثال ډاک ټایپ ډیفینیشن صحیح دی یعنې ټایټل واوښتي اوس زه غواړم یو دانه دغه بوم پکې کې ووایو زه راځم د خیر سره یو آیکن باندې به کار وکړو یعنې زه غواړم دلته آیکن کښېږدم خپل د خوښې یو عکس آیکن یې ور چینج کړو زه راځم خپل په خوښه یو عکس کښېږدم مثال دغه دی صحیح یا به راسو پر ډیسکټاپ دغه یو عکس پروت دی زه دا راوړم دلته زموږ ستاسو د پروژې بس تکلیک کوم دلته پېسټو یو اسانه نوم ورکوم مثال a.jpg زه راځم دلته لینک ورکوم لینک د لینک یو ټیګ دی سیلف کلوز دی صحیح دی یو اټریبیوټ لري چې د rel په نامه دی بل چې دی د href په نامه دی صحیح دی دلته چې که چیرې موږ تاسو غواړو آیکن راپورته کړو یعنې د هغه لینک ورکړو د هغه عکس سره دلته باید موږ تاسو آیکن ساده زور کوم آیکن ورکوم دلته په ریلیشنشپ کې صحیح دی او هایپر ریفرنس دلته چې شو ورکوم دلته بیا هغه a.jpg دغه عکس پیات ورکوم په لاس په دغه ځای کې د عکس پروت دی یعنې په دغه ځای کې چې کوم هغه زموږ ستاسو فایل پروت دی د HTML په هغه ځای کې د سی ورسره آیکن پروت دی یعنې عکس ورسره پروت دی نو زه ساده مازې د عکس نوم دغه کوم لیکم په href کې د اتومات دلته موږ تاسو ته عکس راپورته کړي کله چې زه دلته ریفریش کړم صحیح هغه زموږ ستاسو عکس یې راپورته یعنې دغه مو د لینک دغه وکړله اوس راځم یو څو انټیټیز هم ووایو زه غواړم عثمان خانه دلته دغه h1 نه دی مثال heading 1 داسې لیکمه صحیح دی دا که زه دلته ولیکم دا خو دی ماته په دغه رقم سره لیکل کېږي او heading 1 دی او په دغه رقم سره دی یې راته رن کړي راته آوټپوټ یې په لاس راکړي نه زه نه غواړم چې دغه لیس دین h1 او ګریټر دین کوډ په شکل راته دغسې راته رن شي نه زه غواړم چې دی دلته ورسره ولیکل شي دا به څوک راته وایي خو دا به زه بېرته درته وایم دلې موږ لیکو د هیډینګ بغل سره څنګه دلته زه لیس دین لیکم ګریټر دین لیکم h1 لیکم او بیا لیس دین ګریټر دین داسې h1 نو خو زه غواړم دغسې ښکاره کړم زه غواړم چې په h1 د دغه سره ښکاره شي لیس دین هم ورسره ښکاره شي دغه h1 هم ښکاره شي دا هم ښکاره شي دی هم ښکاره شي دا فارورډ سلاش هم ښکاره شي دغه هم وشي دلته زه غواړم ښکاره شي @LTUGT او دا انټیټیز دي یعنې کوم کار چې موږ دلته نسو کولی او دا لیست دین چې موږ نسو کولی چې دلته یې ښکاره کړو یعنې هغه بیا د انټیټیز په واسطه کولی شو صحیح دی اوس زه راځم دلته انټیټیز دغه دې ته څه شي وایي یا امپرسنټ چې به ورته وایي
اینډ هم ورته وایي، موږ تاسو اینډ ورته وایي. صحیح دي. راځم دلته بیا ال ټي یعنی لیس دین سیمی کالن ورکو، دا د لیس دین معنا لري. او دلته راځم دغه ځای کې هغه به جی ټي ورکو، جی ټي ګریټر دین دی. صحیح دي. بیا ال ټي ورکو، دلته جی ټي ورکو، نور دغونه دغه دي. اوس که زه چې راسم دی ریفریش کړم موږ تاسو ته په هغه رقم سره ښکاره. صحیح. و څنګه د کوډ په نامه یا هغه کې هم کار نه کوي. کوډ ښه او په جي کې H1 ښه یا دا نه دي مثال باید چې په هغه کې هم دغه رقم سره ولیکې. دا یوازې داسې د کوډ ډیزاین یې وراړي. اوس ته باید موږ تاسو باید دغه شی دلته داسې دغه اوس د کیبورډ تقریبا زه چې هم د کیبورډ سټایل ورکوي دی دې ته. صحیح. و مخته نه ځو. په انټیټیز مو سر خلاص. په دې کې نو بیخي ډېرې دي، کیدای شي نه بیا راولمه هلته په براوزر کې ستا یعنې چې سرچ یې کړو بیخي به ډېرې. نو دغه مازې دغه کې چې کوم کار موږ داسې نه سوای کولی دلته هغه بیا کولی شي چې د انټیټیز په واسطه. اوس راځو د خیره سره HTML موږ تاسو داسې نسو کولی چې مثال دغه پاراګراف زه ولیکم. پاراګراف خو پی د پاراګراف معنا لري. لوریم یو اکسټنشن دی چې په خپله په دغه ویژوال سټوډیو کوډ کې دی. ته کولی شې چې هر څونه لغاته په جوړ کړې. زه راځم 10 لغاته په جوړوم، دی 10 لغات ورکوي. زه راځم دلته دی ریفریش کوم، هغه پی یې راته ښکاره کړه کوم خط چې موږ که موږ تاسو دغه پی په غټو تورو ولیکو یعنې هېڅ مشکل نه جوړېږي. صحیح دي. و کیس انسنسیټیو. صحیح دي. اوس H1 لیکم، د H1 زه وکړم، هغه H1 یې راته وښود. صحیح. رابس په هیډرز خو پوهېږئ، هیډرز خو نو عمومي داسې یو عنوان دپاره استعمالیږي نه، داسې د یو خط چې د هیډینګ دپاره استعمالیږي لکه څنګه چې نوم دی. راځو SEO سرچ انجن اپټیمایزیشن وایي. صحیح دي. سرچ انجن اپټیمایزیشن د څه شي لپاره استعمالیږي؟ اوس زه راځم google.com ته. صحیح دي. زه دلته هیلتي وایم. زه چې دا کلیک ووهمه که زه چې راسم دا عکسونه ویني نو دا ګوګل څه پوه شول چې دې ماته راوسته. او نو ګوګل څه پوه شول دا که ما هیلتي ویلي دي ده که نور شیان راته راوستلی نه. دغه سرچ انجن اپټیمایزیشن دی موږ تاسو ورته وایي چې موږ تاسو باید په خپل ویب سایټ کې داسې څه ولیکو سټوري کو، داسې میټا ټیګونه موږ لرو چې دغه سرچ انجن په ګوګل چې دی یو سرچ انجن دی. صحیح دي. چې موږ تاسو هر شی دی دغه کې دی پر هغه اساس موږ تاسو دغه راوایي. او یعنې کوم خط کوم څه چې وغواړو کومه غوښتنه چې وکړو دی پر هغه اساس سره موږ ته جواب راکوي. یعنې دا څه پوهېږي دا ګوګل دا دغه نه لري خاصیت. صحیح دي. یعنې ګوګل ته موږ باید ووایو. صحیح دي. یعنې په دغه سرچ انجن سره دا موږ میټا ټیګونه لرو. اول به راسم یو دانه ساده میټا ټیګ ووایو. اوس راځم دلته په پاراګراف کې زما کمپیوټر پښتو دغه نه لري نو زه دلته لیکم داسې یو خط لیکم دلته. راځم په ګوګل کروم کې دی ریفریش کوم، هېڅ مشکل نه جوړېږي زموږ ستاسو. صحیح دي. یعنې دغه دې راته ښکاره کړي. کله چې زه په زاړه ورژن دغه کې راخلاص کړم براوزرو کې هغه کې بیا څنګه کېږي. اوس راځم انټرنیټ ایکسپلورر ته. صحیح دي. کله چې په دې کې راخلاص کړم وینئ هغه زموږ ستاسو پښتو خط په څه رقم سره راته ښکاره کېږي او نه یې پېژني، دا سپورټ نه لري زاړه براوزرونه. نو میټا ټیګونه بیا موږ کولی شو په دغه میټا ټیګ سره دلته چار سیټ لرو، کرکټر سیټ هم ورته ویلی شو.
UTF-8 په دا رقم سره یې ولیکلی سي UTF-8 په دا رقم سره یې ولیکلی سي چې په دغه UTF-8 سره موږ تاسو کولی شو چې د دنیا څه چې ژبې دي تقریبا زه چې وایم ګرده به پکې ښیي کړي یعنې هېڅ ټوله دغه کوي بیا د ټولو سپورټ زه راځم دا ریفریش کوم ټوله اډېږي کله چې زه ریفریش کړم دی موږ تاسو ته هغه زموږ ستاسو خط ښکاره کوي صحیح دي یعنې دغه د میټا ټیګ یو بله دغه شوله یعنې اوس که موږ تاسو هر څنګه کوډ کوو هر څنګه خطونه هر څنګه کنټینټ مو وي دی هغه راته دغه کوي که زوړ که نه وي خو دا یو میټا اوس راځم دلته په میټا کې موږ یو نیم اټریبیوټ لرو بل د کنټینټ لرو اتر ورته مشخصو چې مثال د دې صفحې لیکونکی یا یوزونکی هغه څوک چې استعمالي یو ویب سایټ دی مثال د خبرو دی یا د یو دکان اړوند دی خپل معلومات پکې پورته کوي خپل د دکان کم شیان چې کم کلمونه چې لري هغه پکې پوسټي د دې کس نیم دلته راځو یو میټا کې یو نیم اټریبیوټ لرو اتر ورکو صحیح دي او دلته کنټینټ ورکو کنټینټ په دې کې مو خاصیت ورکړي چې مثال دغه میټا څنګه خاصیت لري یا څوک ورته وپېژني صحیح دي او اوس زه راځم اتر لیکوال یا مثال استعمالوونکی څوک دی نقیب الله یعنې نقیب احمد صحیح د دې ویب سایټ استعمالوونکی مثال دغه یو دغه موږ تاسو اتر وپېژندئ زه راځم کیورډز ته کیورډز به اوس مثال د دې دپاره استعمالېږي نه دي لکه ما چې هیلدي وویلي هلته ورته دغه فیده راوستی دغه شانې دپاره اوس مثال راځم میټا ته بل نیم لرو نیم لرو نیم ته اساینوو مثال کیورډ او کنټینټ لرو موږ تاسو هر کیورډ په کاما سره جلا کولی شو صحیح دي په کاما سره کیورډز وعلیکم السلام زه راځم دلته مثال لکه داسې یو دغه ورکوم فود ورکوم په کاما سره که چا فود والی زموږ په ګوګل کې زموږ صفحه ورته راوله نه که چا دغه لغت والی ته زموږ صفحه ورته راوله نه دا اوس په دې سره موږ تاسو ګوګل ته پیژندګلوي ورکوو صحیح دي یعنې نور هر څونه دغه چې ته په کاما سره جلا کولی شي صحیح دا کیورډ چې دغه نوم ورکړي اوس مثال کېدای شي چې مثال صفحه دې بیخي اړخ یې بل اړخ د بل شي کیورډ ورکړي یعنې که چیرې مثال یو شی وي مثال څنګه مثال درکړم چې فود وي ته د موټرانو یعنې ستا صفحه که ده د موټرانو اړونده ده یعنې هغه دغه کاروبار پکې کوي که ده چیرې فود والي زما د بیرته راشي صحیح دي یعنې دغه کیورډ بل راځو میټا نیم ورکو د ډسکریپشن دا لرو ډسکریپشن اوس که زه چیرې راسم ډسکریپشن د دې لپاره استعمالیږي کنټینټ اوس مثال ته راځې یو خط لیکې دلته راځو د دې لپاره مثال دغه ما ښه کتلی دي اوس دغه نه دی دا خط create an account or log in to Instagram صحیح دي زه راځم انسټاګرام ته دننه کېږم اوس د انسټاګرام دغه رالی ویب سایټ رالی صحیح دي اوس یې هغه HTML فایل رانسته دی صحیح دي اوس زه راځم دغه ډسکریپشن چې دلته نوشته دی دا ګوګل د کومه ځای څخه دا د ځانه لیکي یعنې اوس مثال زه به هم یو ویب سایټ دغه کومه جوړ کړم هغه ته هم خامخا دلته ډسکریپشن یې نو هغه به بیا څه شي وراکړي نه دا بیا د چې څخه ولوېږي زه راځم ته راستکلیک کوم انسپکټ الیمنټ ته راځم دلته د هیډ په برخه کې موږ تاسو میټاوي دغه ایښولی دلته راځم اوس راځم د ډسکریپشن میټا کومه ده ډسکریپشن والا دا دی وینې نیم یې ډسکریپشن دی د یې نیم په پای کې ورکړی اوس که چیرې راسم په کنټینټ کې کریټ ان اکاونټ اور لاګ ان ټو انسټاګرام دا انسټاګرام والا خپله په میټا کې ورکړي دي ګوګل والا دلته راته ښکاره کړي دي صحیح دي
دی مو د انسټاګرام صفحې او کم کنټینټ ډسکریپشن چې دلته ښکاره کېږي دا خو ګوګل ښکاره کړی دي. ګوګل ته چې کومه ځای څخه راخیستي د میټا څخه راخیستي. صحیح دی؟ انشاءالله دغونه کفایت کوي. دغه د میټا کوم دغه چې وه ټیګونه مهرباني. ډسکریپشن په یوه میټا کې نه راتلای. ته نیم څنګه دلته بیا نیم لیکې. اوس نو ګوګل پوس دغه نیم راواخلي که دغه نیم دغسې به یوه ښه پوښتنه دې وکړه. دغسې پوښتنې کوئ. اوس که ما ستاسو څخه کړې وه نو دا ولې زه دونه میټاوې لیکم. مثال زه غواړم په یوه کې وکړم نو تاسو اریان وایئ چې دا د یو ښه وایه. انشاء دغسې ده که نه ده. اوس به راسو د خیره سره فارمټینګ ټیګو ته به راسو. فارمټینګ ټیګونه اوس زه راځم دلته غواړم چې دا خط بولډ کړم. صحیح دي؟ بولډ بي د بولډ معنا لري. صحیح. زه راځم دلته دی ریفریش کوم. اوس که چیرې راست دا خط او دا خط تغییر لري هغه پڼ دي. راځم آی ورکوم. آی ایټالیک معنا لري. صحیح دي؟ د یې کږوي. زه غواړم دلته یو لاین بریک کړم. عثمان خان څنګه یې بریک کړم؟ بي آر سره یې واوه. ولې یې نه دي کړي نو دا یې اچ آر. صحیح دي؟ اچ آر نو دا خو په بي آر سره هم کېږي نو خو راتبه ورته لیست دی نه ګلیټر دی انجیر کړ. صحیح دي؟ دا دی دا ایټالیک شو. راځو بل چیش لرو انډرلاین لرو. بیا بي آر وایم. زه انډرلاین ټیک څنګه ولیکم یاسین خان؟ دغه دی په یو سره کښل کېږي. وینې دا سټارټ ټیک دی. نو تې راته ووایه څنګه یې ولیکم؟ لیس دین یو ګریټر دین انډرلاین نوره پاته برخه بېرته راته وایه. انډرلاین مو خو راکړه یاد. اوس به راسو دغه مارک ته به راسو. مارک لوریم. زه راځم غواړم په دې جمله کې یو خط څخه د مابین څخه یو جمله د مثال ډیره مهمه ده یا مثال غواړم چې توجه مې هغه ته راواوړي. زه راځم مثال په کتاب دی یا یو دغه دی مثال زه درته وایم چې هغه وایم نه یو شی مې ډیر مهم پکښې کې ولیدی نه زه باید هغه یعنې مارک یې کړمه نه چې توجه مې ورته واوړي. دلته راځم مارک کوم. صحیح دي؟ د مارک ټیګ دی. هایلایټ معنا هم لري. دلته راځم تر دغه ځایه زه چې کله دی ریفریش کړم هایلایټ یې بل سمال دی. سمال خو نو د رنګه له معلومېږي. دی یې کوچنی کوي راته. اوس که زه چیرې راسم سمال وینې دی لږ سمال دی و دا بل سمال ریفریش کړه دلته به راسو دا انډرلاین مارک. اوس زه راځم ډیلیټ دی ډي ایل دا داسې یو خط پرکه شي. صحیح. زه راځم کله چې دغه کم ریفریش یې کړم داسې خط یو رقم خط پرکه شي او سوپر سکریپټ سب سکریپټ دی. زه راځم 15 لس سل سوپر سکریپټ
دا په دغه رقم سره راته ښکاري نه دوه و H2O دا وه و د هغه دپاره استعمالیږي زه راځم 200 سبسکریپټ دی هغه هم په داسې دی بیا داسې یو لوړ دی بل لاندې دا په ریاضي کې داسې زه چې وایم ډېر به استعمالیږي اوس سبسکریپټ سو اوس راځو سټرانګ بیا د چی دپاره استعمالیږي بولډ هم بولډ ټکسټ لري او سټرانګ هم زه راځم بیور کوم بولډ او دلته بله بی لرم یا سټرانګ لرم هغه هم بولډ کوم یا سټرانګ کوم سی دواړه یو رقم دي سی آر او بی آر سی بولډ او سټرانګ دواړه یو رقم دي سټرانګ د دې دپاره بولډ د عام استعمال دپاره استعمالیږي مثال زه راځم یو جمله ده ګرده غواړم بولډ کړي د سټایل دپاره نه او سټرانګ بیا د چی دپاره استعمالیږي سټرانګ د ټینګار دپاره استعمالیږي مثال زه درته وایم دا سکرین ریډران شته سکرین ریډران اوس مثال ړوند دی هغه خبر وایي په دغه کې په موبایل کې شته زه چې وایم دا سکرین ریډران اپلیکیشنونه بیلایي اوس مثال یو ویب سایټ چې ورکوي دی هغه دغه کوي هغه خط یې درته ریډي نه دی داسې نه کوي چې مثال دغه خط دی درته ریډي دی ستا HTML کوډ رانوي دغه کوي ریډي اوس مثال کله چې بی پر بی ساده مثال زه درته وایم چې تېرېږي کله چې سټرانګ وي سکرین ریډر پوهېږي چې په دې څخه د یو مطلب لري نه کېدای شي اواز ورته اوس مثال لکه زه چې تاسو ته دغه وایم دا خط وایم پر بولډ دغسې تېرېږم او پر سټرانګ ته چې راورسېږم بالا زه لږ دغه کوم یا اواز یا ورسره دغه کوم ورسره بدلوم نه دا دغسې دغه کېږي اوس راځم آی ایټالیک دی امفسایز یې دغسې حالت دی نه لکه سټرانګ چې دی اوس یو انډرلاین دی دغه انسرټډ د انډرلاین رقمه کار کوي په دې ما داسې دغه درته ویله چې د انډرلاین رقم دغه انسرټډ هم کار کوي زه راځم یو بل بیا دلته که چیرې راسم یو دا وه آی به ورکړو آی ایټالیک لرو ای ام سایز ای ام دغسې امفسایز لیکل کېږي ځکه چیرې راسم ایټالیک دوی دواړه یو رقم دي بیا راځم یو دوه بیا راځي یو انډرلاین بیا آی ان اس inserted underline inserted یو رقم بیا وه اخو دا داسې وه کوټیشنونه دي په دې کې رابسو دا به مو وایي کوټیشنونه دي کوټیشنونه د دې لپاره استعمالیږي مثال موږ نقل کړي د یو بل ویب سایټ څخه یو جمله یو متن یو داسې بل شی چې موږ د یو بل ځای څخه مثال را کاپي کړي د هغه ځای غواړو چې مثال د هغه ځای څخه مو را نقل کړي د دې دپاره کوټیشنونه استعمالیږي بلاک کوټس راځو استعمالو بلاک کوټس داسې د غټ متن لپاره استعمالیږي مثال ډېره غټه موضوع یې را دغه کړي صحیح دي دلته راځم لوریم زه ورکوم پلس دا مثال یو موضوع شوله صحیح دي په دغه رقم سره راته ښکاره کېږي وینې نسبت به دا نورو ته جلا سټایل لري او غواړم چې کوم ویب سایټ څخه دا را نقل شوی دی دا د سکرین ریډر سره زه دغه کومک کوم چې دا https www مثال د facebook.com څخه دا ما را کاپي کړی دي راوستي مې دي صحیح دي دا CIT اټریبیوټ د دې لپاره استعمالېږي دلته بیا ساده کیو لرو د کوټ معنا لري صحیح دي د کوټیشن دی دا دی
کوټیشن دی. دا بیا مثال زه راځم دلته یو پاراګراف جوړوم یا یو ډیو لرم. ډیویژن معنا لري د چې غواړو پر برخې ویب سایټ وویشو، یعنی خپل اپلیکیشن وویشو، یعنی غواړو چې مثال یو الیمنټ ته پیرنټ ورکړو، د هغه لپاره موږ تاسو ډیو استعمالوو چې د ډیویژن معنا صحیح تقسیم لپاره استعمالیږي. دا کوډ دلته راځم یو پاراګراف لرم لولیم داسې دی، او زه غواړم مثال په دې پاراګراف کې دغه ځای دغه کړم، دغه ځای مارک کړم، دغه ځای مې رانقل کړی صحیح. او چیرې ولاړم؟ اوس زه راځم دې دغه کوم، کله چې راسو هغه پاراګراف ته د دغه ځای څخه زموږ ستاسو کوټیشن شروع دی، بیا تر دغه ځای دا دې ته ډبل کوټیشنز وایي صحیح دي. بیا چې شي دي ABBR دا د مخففو لپاره استعمالیږي، ابریویشن معنا لري. زه راځم دلته ABBR لیکم، د یو ټایټل اټریبیوټ لري چې دا باید حتمي ده در سره. زه راځم HTML CSS ورکوم، زه راځم د ریفریشوم او دلته به یو BR هم ورکړم. کله چې زه راسم HTML CSS مورته ښکاره کېږي، نو د دغه دپاره بیا څنګه استعمالیږي، مثال د څه شي دی زه JS دلته ورکوم، د مخفف دپاره دلته ټایټل موډ ورکوو چې هایپر ټکسټ مارکاپ لنګویج دغه کېږي صحیح دی. هایپر ټکسټ مارکاپ لنګویج د دې دپاره مثال استعمالیږي. اوس راځم ټایټل د تفسیر کوم، جاوا سکرپټ معنا لري. زه راځم د ریفریشوم، دا ولې یوې کوم بلې خواته. اوس راځو یو رقم انډرلاین یې ورکړو، ډاټډ انډرلاین وه. اوس که زه دی هو ورکړمه، دی هایپر ټکسټ مارکاپ لنګویج ورکوي، او کله چې دلته راسم جاوا سکرپټ ورکوي. دا د دې لپاره استعمالیږي. اډرس خو نو د اډرس لپاره استعمالیږي، لکه څنګه چې نوم دی هغسې کار کوي. پنځه سوه شپږویشت دی زموږ ته بلاک نمبر داسې یو شی به ورته ورکړو. بلاک دغسې لیکل کېږي ولاکه څنګه چې یو خو بله کوم بلاک دی، خیر حالات دغسې یعنې دغسې دا د اډرس لپاره استعمالیږي، دی داسې سټایل ورکوي صحیح د اډرس. بل دی پرېږدو استیکه سایټیشن، دا هم داسې دغه کېږي، د ګرده دغه دپاره استعمالیږي. ویډیو دی هم دونه نه دی مهم، خیر رابیو دلته زه راځم ویډیو د دې لپاره استعمالیږي. دی چې دی ډیفالټ د انګلیش لپاره دا ټیک جوړ دی. زه راځم دلته لوریم ورکوم، دونه ځکه چې راسم رسته دغه وم ریفریش یې کړم، هغه زموږ ستاسو کوم خرڅې دي هغه راته ښکاره کېږي صحیح. اوس زه غواړم دلته ډایرکشن دغه لرو چې مثال د کومې خوا څخه LTR و RTL لري. LTR د لیفټ څخه و رایټ ده، انګلیش خپل د لیفټ څخه رایټ دی صحیح دی، یعنې بای ډیفالټ دی څنګه دی لیفټ ټو رایټ دی. او اوس زه راځم RTL ورکوم، رایټ د رایټه څخه لیفټ ته و. اوس که زه چیرې راسم دلته به یو BR دی په بله کوم سرچپه کې صحیح ده په سرچپه دغه کړي، نو دا بیا د پښتو لپاره دی، دا دونه نه دی مهم دا دغه ټیګ، خو خیر دلته راځم هغه د لوړ پښتو خط چې مو لوړ لیکلی دی
دا د ده لپاره دی ریفریش کوم دا دی په سم سره راته یعنې دی چې ډیفالټ دی د کوم یوه جوړ دی پر بله دلته کوم په داسې په انګلیش باندې اوس ډایرکشن زه دغه کوم RTL د رسچې څخه وچپېد دغه موږ تاسو ته اوس دا د کوټیشن برخه وه بل د لینک برخه ده ډېرېږي خو بله بل د لینکو برخه ده چې څنګه کولی سو د یو بل فایل سره د بل ادرس سره مثال موږ کولی سو چې لینک ورکړو زه راځم زما د فیسبوک پروفایل ته راولم زه غواړم کله چې پر پروفایل لینک کلیک وسي فرض یې که موږ فیسبوک ته ساین ان کیږي یعنې ایمیل و شان مې وویلي چې زه راځم دلته لینک موږ تاسو لرو په دې کې د اچریف لکه څنګه چې مو دته ادرس په لاس ورکړي یو پات مو په لاس ورکړله اچریف یعنې دا مو د عکس پات د A.jpg هغه عکس مو په لاس ورکړی دی بیا راپورته کړی دلته موږ تاسو هم خاص دغسې یو اچریف لرو لینک ورکړو دا د ده سره حتمي و ضروري دی او دی چې کومه سټارټ ټیګ یې ورته میلوم دی ان ټیګ مو ورکوي راځم دلته log into your profile دا زما پروفایل سو زه راځم په دغه ځای کې موږ تاسو اوس که زه چیرې راسم په ساده حالت کې دغه لینک زده کوم ساده داسې کم سټایل شی نه لري هغه تیار کوم اوس راځم ته زه اچریف ورکوم موږ که نه غواړو په یو لیک ماسې دلته دغه کړو راولم دلته که غواړو لینک ته هېڅ خاصیت ورنکړو سیري اوس که دلته په ده کلیک کوم دی مثال هېڅ خاصیت نه غواړو چې هغه زه موږ تاسو باید دلته دا د هیش علامه ورکړو زینا نه ده دا باید ورکړو اوس که زه چې دلته کلیک ووامه دی سر ته راځي دلته هغه هیش هم ورسره ورکوي تر خالي پرېښولو باید موږ تاسو چې شي وکړو هیش ورکړو صحیح دي دا خو زموږ ستاسو یو دغه سو دغسې یو ټیګ مو جوړ کړي د لینک لپاره یو اټریبیوټ مو ورکړي که نه غواړو د یو لینک سره یې کنیکټ کړو نو دغسې یو هیش ورکړو او زه غواړم چې د یو لینک سره یې کنیکټ کړم هغه زما د فیسبوک دا هغه ادرس دی دغه یو آر ایل دی دغه یو ادرس سو یو آر ایل سو یو آر آی سی دی ځکه غواړم کله چې زه پر ده کلیک ووامه دی ما زما پروفایل ته بوځي دلته راځم دی ریفریشوم اوس که چیرې زه پر ده کلیک ووامه دی موږ دلته زما پروفایل ته راولي صحیح دی یعنې دغه یو عکس زه غواړم هغه عکس نه دی دغه عکس MERL زه راځم A.chish په نامه دی JPG په نامه دی کله چې زه دی ریفریش کړم کله چې پر ده کلیک ووام دی موږ تاسو دغه عکس یعنې هر فایل که ورسره لینک کړو دی لینک کولی شي زه راځم باید یو داسې فایل راوړم چې مثال دغه زیپ دی دغه زیپ فایل دی دا خو براوزر نسي ریډولی چې په دې بیا څه کوي اوس مثال براوزر یو ویډیو درته پلی کولی شي عکس درته راوستلی شي یو داسې نور شان PDF فایل دی دا زیپ خو نو بیا نسي راخلاصولی صحیح دي FS زه ورکوم دا د ویډیو ریکارډر دی کوم ریکارډ چې زه ورته کوم fs.zip سره زه دغه ورکوم fs zip ورکوم اوس راځم دی ریفریشوم کله چې زه پر ده کلیک ووام دی موږ تاسو ته ډاونلوډوي دا شی تاسو ته په ډاونلوډ کې په لاس درکوي بیا ته هغه دی چې په کم ایکسټینژن دی ستا کمپیوټر بیا په دې پوهېږي چې دا کم فایل دی څنګه یې باید ریډ کړم صحیح دی دا دغه رقم سو اوس دی چې بیا دی بیا مازې یو څو فایل هغه د براوزر سپورټ ته ګوري نه اوس په هغه عکس یې بیا راپورته کوي زه راځم یو بل HTML فایل دغه مثال کوم
ټیسټ ورکوم ډاټ ایچ ټي ام ال ورکوم. دلته راځم دا شان خرابوم دا ډاکومنټ مثال ټیسټینګ او دلته راځم h1 ورکوم. دی ریفریش کوم که دې ته کوم تغییر نه راځي په دې کې زه یو لینک ورکوم په ایچ ریف کې زه دغه ټیسټ ډاټ ایچ ټي ام ال خو براوزر بیخي دغه کولی شي او مثال اوپن ټیسټ فایل زه راځم کله چې اوپن ټیسټ فایل یې کړم څه مو په وکړله ټیسټ ډاټ ایچ ټي ام ال ټیسټ ډاټ ټیکسټ یا دی باید ټیسټ اوس سم شو. اوس زه راځم دی مازې ریفریش کوم هغه دی زموږ اوس کله چې بیا راسم کلیک پر وهم دی زموږ ستاسو ټیسټ لینکس دغه فایل ته یې بوتلو هغه مو سر خلاص شو انشاءالله. په لینکو کې نو بیا د پیاز برخه پاته ده خیر سره سبا بیا وایو او یو کوچنۍ موضوع ده بله زه نه غواړم چې دغه ټیسټ فایل نه دی کله چې زه هغه زما لینک کومه دی دا کله چې زه پر ده کلیک ووهمه یو بي آر به دلته ووهم او یو بي آر دلته اوس راځم کله چې دا کلیک ووهم دی زه نه غواړم چې زما په دغه کرنټ پیج کې راخلاص شي زه غواړم یو بلې صفحې ته دی واړومه په هغې صفحې کې راخلاص یعنې زموږ کوډ جمله ته ښکاره کېږي صحیح دا د کوډ آوټپوټ او دی چې بیا دغه کوم لینک چې مو کلیک کړي دي هغه دې بیا په بلې صفحې کې په دې کې ټارګېټ لرو انډرسکور بلانک لرو بلانک څخه مطلب دا دی چې مثال ته په یو بلې خالي صفحې کې جلا موږ ته دغه چې شکه دغه لینک رانغله کله چې زه پر ده کلیک وهم د موږ بلې صفحې ته بوتلو او هغه زموږ ستاسو زړه صفحه وسته صحیح دي د نن دپاره دغونه صحیح دي سبا د خیر سره باید زده مو زه پوښتنې درڅخه کوم